د هرات ښاروالي په څلورمه، شپږمه او اوومه ناحیو کې د دریو پراختیایي پروژو عملي کار پیل کړ. په دې پروژو کې قیر کانکریټ اچول او د کانال جوړول شامل دي چې د دې ادارې لخوا به د 30 میلیون افغانی په ټولیز لګښت پیل شي. پروژه اولی که از پروژه آسفالت کوچه زین العابدین ابوذکرباز به طول 345 متر، عرض 8 متر، همراه با کانال های مورد نیاز مربوط نهایی هفتم به ارزش 10 میلیون افغانی و همچنان پروژه کانکریتریزی کنار جوی انجیل گذرهای 6، 12، 14 و 15 به طول 1900 متر و به عرض 8 متر و اعمار پلچک های مورد نیاز در او ساحه به ارزش 17 میلیون افغانی و همچنان پروژه آسفالت جاده از فلکه دوم بکرآباد الی جاده بارستان همراه با اعمار جوچه و پلچک های مورد نیاز به طول 720 متر و عرض 2.5 متر مربوط نهایی سوم و چهارم که ارزش کلی این سه پروژه 37 میلیون افغانی بوده که از بودجه انکشافی اداره ښاروالۍ هرات پرداخت میشه و انشاءالله این ارسه پروژه در طی مدت 3.5 ماه تکمیل و بهره برداری خواهد رسید. دا چارواکي دا هم وایي چې پورته ذکر شوي پروژې به د قراردادي شرکتونو لخوا په معیاري ډول د 3.5 میاشتې په اوږدو کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل. یو شمېر ځایي اوسیدونکو د دې پروژو له پیل څخه خوښي څرګنده کړه او د اسانتیاو په رامنځته کولو کې پلي کول مهم وګڼل. سالهایی که متمدده که مردم از این مواد رنج میبردند خود دیدن سرک انشاءالله سرک وصل شد به سرک 3 متر بارستان و بار ترافیکی در مسیر شهرها در مسیر سرک کارت اندیشه گسته کم بشه و مردم میتونن از این سهولت استفاده کنن و محیط زیست بهتر در آینده ما خواهیم داشت. خوشحالیم. یک عمر اینجا یک پل چوبی بود، خیلی ما به عذاب بودیم، مردم به عذاب بود. خیلی خوب شده که یک پیشرفت خوبی حاله هم لحاظ ترافیکی هم لحاظی که مردم راحت شدن. خیلی خوب شده. خیلی بینیم. تشکر از مسئولین. مشکلات زیاد حل میکنه، از جمله ای که حدوداً تا 12 سال میشه سرک خامه و گرد و غبار و در این آخر باز ازدحام از این زیاد شده. الحمدلله که امروز افتتاح میشه و مردم خیلی راضی و خیلی خوشحالن. د یادونې وړ ده چې په تیرو دریو اونیو کې د هرات ښاروالي په لسګونو پراختیایي پروژو عملي کار پیل کړی او په بشپړېدو سره به د هرات ښار په بله بڼه غوره کړي ځان ته.